السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سورہ النساء آیت نمبر دا شلم، آیت نمبر 20۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَإِنْ أَرَدْتُمْ اسْتِبْدَالَ زَوْجٍ مَّكَانَ زَوْجٍ وَآتَيْتُمْ إِحْدَاهُنَّ قِنطَارًا فَلَا تَأْخُذُوا مِنْهُ شَيْئًا أَتَأْخُذُونَهُ بُهْتَانًا وَإِثْمًا مُّبِينًا۔ دماڑی عزتمند اوریدونکو، پرون چې کوم آیت مونږ ویلې او پاغه کې هم ډېری اهمي خبرې وي، او اوس کې په دې آیت کې هم ډېری اهمي خبرې دي او ډېری خاص خبرې دي. او په دې آیتونو کې الله تعالی چې د کومو کارونو نه منع کړی دا، د مونږه پښتنو کې اکثر هغه غلطیان شته دي. پرون سبق خلاصہ دا وا چې کچېره یو خزه دا هغه د خوند وخت نه تیریږي، نو خیر دې ناکام د کوي، ځکه چې یو عیب په خزه کې وي او نور به صفاتونه هم په دې خزه کې وي، او په دې خزه کې به دې ته ډېر خیر وګرځي، او د خوند او د خزه رشتہ ختمېدل دا د سینه د چې دا د دوه انسانانو رشتہ ختم شي، په دې سره د دوه خاندانونو رشته سره نقصان دا، تعلق ته نقصان دا، او بیا کچېره مشومان وی بچی وی هغه باندې ډېر غلط اثر پریوازي. نو نن سبق کې الله فرمایي چې کا بالکل گزارا نه کیږي، یعنی د خزه او د خوند وخت نه تیریږي، یا یو خزه دا غیسه د خوند وخت نه تیریږي بس. نو الله فرمایي چې وَإِنْ أَرَدْتُمْ، او کچېره اراده وکړل تاسو استبدال زوج مکان زوج، د بدلولو د وی خزه په ځای د بلې خزه، یعنی کچېره تاسو اراده کړی وی چې زبر دا خزه چې دا د سره زو وخت نه تیروم، زه دې دا طلاق ور کوم، او زه دې په بدل کې دې په ځای باندې بلې خزه سره نکاح کوم، کدا اراده تاسو خامخا کړی، یعنی اراده مطلب دا ده چې کا وخت نه تیریږي. ګوره د سینا چې مستی د واجنه واخه د پرګه بل کوا بل پرګه بل کوا، نه نه څه کچېری مجبوری راشي، وخت تیریږي نه، هر څومره کوشش پکې وشي منځ کې، خو د خځې او د خوان جوړخ نه رسي، وخت نه تیریږي. نو بیا الله فرمایي چې وآتیتم احداهن قنطارا، خو په داسې حال کې چې هغه څویر کړی وي تاسو یو د دې خزو ته قنطارن ډیر مال، یعنی کچېری ته واخذا جوړه کوي د خپل ځان نه، وخت دې ور سره نه تیریږي، نو بیا دغه خپل و طریقه ده، په بے عزتی سره رخصت نه کې، او داسې طریقې سره هم رخصت نه کی تا خزه ته بدنامه کی. نا اول طریقہ دا چې په خې طریقې سره کومه د شریعت طریقہ دا مغه طریقې سره جدا کا، هغه طریقہ به ورستو رچی. دویمه خبره دا چې وآتیتم احداهن قنطارا فلا تأخذ منه شیئا، اغه مہر چې تا ور کړه د دې خځې تا نو دا ورنه و نخلي، دا و نخلي دا مہر، یعنی د سینا چې ته دا خځه زکه جوړه کړي چې تا دې ته کو مہر ور کړه دا، سونا دې ور کړی دا،
جیداد د دې پسې لیکل دا ورنه وا نخل کس یو خبر خدا الله رب العزت و فرمایله دویم دا اوس ډیره خاص خبره ده اتاخذونه بهتانا آیتا سب اخلی اغمال بهتانا په تور پورې کولو پسی یعنی تاسو په دې خزه باندې تور ولګوي چې دا خو خاخه نه ده زی زکه طلاق ورکوم دا خو بد کردار خزه ده دا خو بد اخلاق خزه ده دا خو بے شرم خزه ده د خو نور سړو سره تعلقات دي زکه دا ز پرې قدم یعنی دا حقیقت کې دا هیڅ نوي خدا خزینه ځان خلاصولو د پاره او هغه مہر باندې قبضه کولو د پاره دغه الزام پدی پاکي خزی باندې ولګوي او دا کیږي اکثر دا مونږ په خپل سترګو باندې دا کتلی دي او دا مهم دا خو پرېګ دا او دا مهم کتلی دي چې یو سړی دا هغه در باندې بد لګيږي تخپل کور زنانا باندې الزام ولګي چې دا فلانی سړی سره خانه ده او هغه سړی مړ کې راشي خپل کور زنانا مړه کی قانون په خپل لاس کې راواخلا فیصله خپل طرف نه وکاو دوره لوی فیصله وکړي چې دو پکې کسان مړه کا او خبره بدنامی تمو بس صرف دې د پاره ته یو کس نه ځان خلاصول غواړي او په دې ځای کې هم د خبره ده چې ته ما د مہر قبضه کولو د پاره وی خزینه ځان خلاصوي یا غ خزه ته اسی نه د خوخه نو تور باندې بیا د بدنامی الزام لګئی تور ور پرې کې الله فرمایي د سیمه کوي و اثمن او په ګناه مبین اخکارا سرا دا کارونه بنه کوي چې یو کار غینوي کړي او تور باندې الزام ولګي تور باندې تور ولګي صرف دې د پاره چې تور نه ځان خلاص کی یا صرف دې د پاره چې تاغنا هغه مہر قبضه کی اوس تاسو ترجمه ته متوجي شو و ان اردتم او کچری تاسو اراده وکړه استبدال د بدلولو زوجین دی وی خزی مکان زوجین په زید بلی خزی واتیتم حال دادا چې ورکړې وی تاسو احداهن ایوید اغویتا قنطارن ډیر مال فلا تاخذون ما خلیتاسو منه د اغمال لا شیئا هیڅ شی اتاخذونه ایتاسب اخلی اغمال بهتانن په الزام لګولو سرا په بهتان لګولو سرا و اسمن او په ګنا سرا مبین خرا الله دې په دې سبق باندې متپویا او الله دې په دې باندې عمل کولو توفیق راکړي واخر دعوانا ان الحمد لله رب العالمین آمین.